نو الله وای و اما من طغى کم سړی چې سرکشه وي سرکشي کوي دا نفس د الله د دین تابع نه وي چې څه په مخه ورځي هغه کوي واثر الحیات الدنیا د دنیا ژوند یې مختار کړی لکه موږ دا د دنیا عاشقان څوک دي بل ځای مپسې ګرځي دا عاشقان ناست دي دا نه دي دا ګور د دنیا عاشقان اول نمبر عاشقان چې کښېنې په مجلس کې د دنیا نه بغیر بله خبره ګسه لرم نه چې دوه سره کښېنستل نه خدای یادوي نه د خدای پیغمبر یادوي نه به د قرآن یو آیت سره تکرار کړي چې تاسو صورتونه یاد زما څو صورتونه یاد ته پلانکی صورت وایه زه پلانکی نه بس د دنیا مجلسونه دې شروع دي هانو توره سوه هانو سپینه سوه ها دې څو روپۍ دي وګټلې ها دې څو دي وګټ هانو څو تنخوا دي دا نو څنګه دا څنګه کاروبار دی دغه عشق دی کاکا د دنیا عاشق دی ته نه وایي چې یو سره رشکیب سي زړي په بازار کې ګرځي دی روان وي خلک ته معلوم وي چې د دنیا عاشق د دنیا عشق و محبت دا دی چې په خوله دي د دنیا د کوم شي تذکره و د هغه محبت دی زه د دنیا نه بغیر د بل چا مجلس کسه لرم نشد دا دنیا زما معشوقه ده د دې سره زما محبت دی د دې زما تعلق او یاد وساتئ چې د دنیا تعلق د چا سره پیدا شو دا به د دنیا هغه لوی بېدینه انسان ځینې جوړېږي د خدای به لرې کېږي بس بیا دا به جهنم پر لار روانې دا به د جنت راګرځي که د دنیا تعلق څومره د خلکو سره نه و دغومره به په خدای ګران وي څومره چې د دنیا تعلق ورسره دي دغومره به د الله سره لرې کېږي یو حدیث کې راځي الدنیا ملعونة وملعونة ما فيها الا ذکر الله وما لا والا او عالم او متعلم دنیا ملعونه ده په دنیا کې چې څه دي هر څه ملعون دي یو د خدای ذکر یا د خدای د ذکر سره چې کوم شی مناسبت لري نور کارونه یو طالب متعلم چې د دین تعلیم حاصلې یو معلم چې د دین تعلیم د دین درس کوي دا استاد دا څو شیات یو د ذکر والا یو طالب سو یو ملا دغه درې کسان دا د خدای د لعنت لري دي دغه په دنیا کې دغه درې کسان خدای پاک ته خوند ورکړي هیڅوک خدای پاک ته خوند نه ورکړي چې یو ذاکر وي ذکر کوي یا د ذکر والا سره محبت یې مینه ده یا د ذکر والا سره ناسته ولاړه کوي مسجد ته راځي مسجد خوند ورکوي مونځ خوند ورکوي دغه خلک الله ته خوند ورکوي نور په دنیا کې یو شی هم الله ته خوند نه ورکوي او دا کې تی سوچ ووایي دا طالب ولې خدای پاک ته خوند ورکوي حدیثو کې راځي د طالب شو ته خدای پاک د پرشتې رااستي پرشتې وزر ورته غوړي وزر غوړي طالب شي پرشتې لکه یو معزز مېلمه در روان وي غالۍ ورته وارسته کور ته راځي د هیڅ چاپ شو ته پرشتې دا پاک مخلوق وزر نه غوړي د طالب شو ته د خان صاحب شو ته نه غوړيږي ملک ته نه غوړیږي نواب صاحب ته نه غوړیږي وزیر اعلی ته نه غوړیږي وزیر اعظم ته د پرشتي وزر نه غوړیږي صدر ته نه غوړیږي چا ته نه غوړیږي دا مشه غټ خلک بول غټ سړی لوی سړی طالب دی لوی سړی ملا دی دا د الله په نظر کې لوی خلک دي الله دې د دوی قدر مشترانه نصیب کړي شاید الله دې د دوی چې الله ته څومره محبوب دي الله دې ما او ته هم د غومره محبوب چې د دوی په واسطه باندې بیا الله سره ما او ستاسو تعلق پیدا شي دا ولې د طالب اوس ډېر نپلونه کوي یا نپلونه طالب نه کوي شاید ګرد شپه بده ما حسین چې کتاب وکړي بده سي سهار مانځه ته په مټي راپورته کیږي ګرد ورځال تناسي ذکرونه کوي یا ذکرم نه نو کې چې دا په خدای ګران ولې دومره دی نقطه د الله سره د تعلق صرف او صرف دغه ده چې د دنیا سره دومره تعلق نشته لوی سړی دی ځوان سړی دی چې دنیا ته راوځي کاکا خلک اصل ونیا په دغه وجه ورته وایي یار لوی سړی دی ځوان طاقتور کاکا خو راوځه خو څه کار وکړه پیسه وګټه په حجره کې ناست د بل زیرې ته ناست د نمې ګولې ته ناست دا خوري خلق خو د دغه وجب خراب خلق بولی خوار په دغه وجه بولی الله یې معزز په دغه وجه بولی چې د دنیا سره تعلق نشته د ازمات محترم خلق دی ولی د دنیا سره یو تعلق نشته نو که د دنیا سره د چا تعلق نه وو بس دا په خدای ګران خلق شت الله ته محبوب خلق او که د دنیا سره متعلق دی سهار تر ماخستانه د دنیا نه بغیر بل څه پیژنم
لاس هم په دنیا لګیا دی، سترګې هم په دنیا لګیا دي، غوږونه هم لګیا، شي هم لګیا دي، لاسونه هم لګیا دي، زړه هم په دنیا لګیا دی. دا به د خدای سړی ډېر لرې کوي ښه دی. نو دا دوې لارې، یو طغا سرکشي، یو د دنیا محبت. فإن الجحیم هي المأوى، دا سړی ټکانه جهنم. واما من خاف مقام ربه، کم څوک چې د الله مخته د درېدو څخه بیرېدی، چې یو ورځ خو زه د الله و مخته درېږم، د قیامت سوچ ورسره و، د قبر سوچ ورسره و، د الله د سوالو د جواب سوچ ورسره و، خوف ورسره و، د الله بیره ورسره و، ګناه یې نه کوله، تقوا یې کوله، ګناه یې نه کوله، که بیا مې ورځ ځینې وسي بیا چغې بغارې الله ته ولې دا کار یې کوه. او بل ونهى النفس عن الهوا، دا خواهشاتو نه ځان راوګرځوئ، دا نفس قابو کې کوي، دا خپل نفس مطمئن نفس کوي، دا نفس مقابله یې وکړه. فإن الجنة هي المأوى، دا سړی ټکانه جنت، دا سړی به جنت. نو جنت غواړم، د جنت لاره دغه ده ښه دی. دا عیاشۍ و دا مستۍ چې څه په مخ راځي هغه کوم، د الله د حکم پایبند نه یم، که حلاله ده که حرامه ده. دنیا پرېښودل یو حقیقتا پرېښودل دی چې کسر طلاق ورکړي، یو حکمن پرېښودل دی. حکمن پرېښودل دا دی چې دنیا باندې لګیا یم ښه دی، خو حلاله غواړم، حرامه نه غواړم. قسم په خدای ده چې په کروڑو په اربو دا ټول دنیا د پیسو ډکه کې، د ډالرو یې ډکه کې، او بیا یې راکوي خو حرام وي. قسم په خدای دې که ورته ولا ګورم، دغه د سړي ایمان وي. دغه سړی هم بس دی لکه د دنیا والا نه دی، دا د الله والا سړی. قسم په دنیا لګیا دی، کاروبار کوي، پیسې ګټي، کار زندگی لري، تجارت لري، دکانونه لري، هر څه لري، لیکن حرام ته لاس نه اچي. حرام چې هر څومره یې ورته ګوري هم نه، دا سړی هم ګواکې دنیا پرېښوده ښه ده. موږ ته خو کمزوري یو ښه دی، اوس مکمله دنیا پرېښودل لکه طالب ملا چې پرېښوده، داسې دنیا پرېښودل دا د چا په وس نه ده پرېښوده. هر سړی لګیا دی، څوک د جاپان سره په رابطه کې دی، څوک د لندن سره، څوک د چین سره مالونه را روان دي، کانټینران روان دي، د 200 لکه مال را روان دي، دا بل بیا د 500 لکه مال را روان دي، دا بل بیا څه کیسه. نو دې ته اوس وایه تراسه په حجره کې طالب سم، ډېر ګران کار دی ښه. کم شي کم که هغه نه شو کولی، دا خو وکم چې حرامه نه غواړم، چې هر څومره ډېر چې حرامه سو زه به بلغت وم. قسم په خدای دې که ورته ولا ګورم، دا سړی هم د الله والا سړی. لا دې موږ ته توفیق راکړي، خدای پاک دې د دین تعلق راته نصیب کړي، الله تعلق دې خدای پاک راته نصیب کړي، د ذکر والا خلق مو دې جوړ کړي، د دین والا خلق مو دې جوړ کړي، د دنیا د محبت نه مو دې خدای وساتي.